قدرمندو دغه 100,000 روپۍ افغانۍ او سودا د یو ناچارې کورنۍ دروازې مخې ته ږدو او ګورو چې دی وځي څه کوي. موږ ځو. قدرمندو دا غټه تحفه ده دې ورته چې اوس څوک راشي چې وهله اوس راغی او خو دغه ماشوم راغی اوس به څه کوي پیسې مو کتلې او خو ګورو چې پیسې اخلي یا سودا دا خو لاړ ورسې پرېښودلې. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو یو داسې کورنۍ خدمت ته راغلی یم چې د کور ټول غړي په حق رسېدلي ګاونډیانو په وینا وایي کور کې هېڅ نشته دی. قدرمندو دغه سودا مې ورته راوړې دا په سپارم تاسې راسره اوسئ چې د دروازې مخې کې ورته ږدو. دا چپلک دی قدرمندو دا تقریبا 8 جوړه کالي دي دغه چپلک دي دا ټول به ورته اقدمه دیو به خپله دننه کوي. زموږ دا ډېره ناچاره کورنۍ ده زه نه غواړم چې دیو کور ته لاړ شم ویډیو وکړم. دغه پیسې مې ږدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 موږ ځو. بچیان د خوار ملت ولاړ درته قطار بچیان د خوار ملت دا ډیرو یتیمانو ارمانونه دې ګټلي دا خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي دا خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم صاحبا قربان دې شم صاحبا بلا زړونه دې ګټلي دا خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي دا خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي که هر چېرته اوسېږي زموږ سترګې در پسې وي که هر چېرته اوسېږي زموږ سترګې در پسې. قدرمندو دا اوس زموږ نن خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اجازه راکړئ. الله حافظ. ځکه غواړو عزتونه دې ګټلي